د زلزال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 99 مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کله چې ځمکه په خپلو ټولو سختو خوځولو سره وخوځوله شي، یعنې د سختې زلزلې سره مخامخ شي او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي دې باندې وغورځوي او انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کیږي؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنی جلا جلا وروګرځي تر څو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بیا چا چې یوه ذره قدر نیکي کړي وي وبه یې ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او چا چې یوه قدر بدي کړي وي هم وبه یې ګوري.